سلامونه، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. نن درته په دې ویډیو کې د جیمیل اکاونټ سیټینګ او دغه رنګه د یوټیوب چینل مکمل سیټینګ قدم په قدم تاسو ته ښیم. نو د ویډیو د شروع کولو مخکې که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې دا د ګنټۍ نشان ووهئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. په سبسکرایب کولو باندې پر تاسو باندې هیڅ ډول مصرف نه راځي. نو را بسو لومړی د ویډیو په طرف باندې لومړی به د جیمیل اکاونټ سیټینګ وکړو. تاسو خپل موبایل خلاص کړئ. لومړی به تاسو راسئ، دلته به جیمیل ته راسئ. جیمیل دغه دی، جیمیل زه پر کلیک کوم. بیا به تاسو راسئ، دغه کونج به پر کلیک کوئ. کونج چې پر کلیک کوئ بیا به دلته تاسو ګوګل اکاونټ دا به پر کلیک کوئ. ګوګل اکاونټ چې پر کلیک کوئ دلته به تاسو ته دا صفحه راواړئ. دلته چې دی تاسو پرسونل انفو دا چې پر کلیک کوئ دلته تاسو تصویر ورکولای شئ. په دا ځای کې تاسو تصویر انتخابولای شئ. ما تصویر مخکې انتخاب کړی، تاسو یې دلته تصویر انتخابولای شئ خپل جیمیل اکاونټ دپاره. دغه رقم تاسو دلته نوم یې بدلولای شئ، خپل ډیټ آف برت بدلولای شئ، دا شیان تاسو دلته بدلولای شئ. د هغه بعد کې تاسو راسئ دلته سیکیورټي پیدا کړئ. سیکیورټي دلته دا ده. سیکیورټي چې مو دلته پر کلیک کړه دلته به تاسو خپل د سیکیورټي دا ټو سټیپ ویریفیکیشن وکړئ، ځکه چې که بل څوک غواړي ستاسو جیمیل اکاونټ هیک کړي یا ستاسو جیمیل اکاونټ په خپل موبایل کې خلاص کړي، هغه به نشي کولی. تاسو ته به پین کوډ راځي، بغیر لا پین کوډه به هغه نشي کولی چې ستاسو جیمیل اکاونټ خلاص کړي. نو تاسو به دلته دا ټو سټیپ ویریفیکیشن پر ووهئ. دا چې مو پر ووهئ تاسو ته به دا صفحه راشي، لاندې به راشي، دلته به دا ګیټ سټارټډ دا به پر ووهئ. ګیټ سټارټډ چې مو پر ووهئ دلته به تاسو خپل پاسورډ ورکئ. پاسورډ ما ورکئ، بیا به نیکسټ پر کلیک کئ. نیکسټ چې مو پر کلیک کئ دا بیا به لاندې راشي، دا کنټینیو به پر کلیک کئ. دا کنټینیو چې مو کلیک کئ دلته به تاسو خپل د موبایل نمبر ورکړئ. د موبایل نمبر مې ورکئ، بیا به تاسو دلته لاندې وګورئ، لاندې دلته لیکلي دي وایي تاسو ټیکسټ میسج غواړئ چې تاسو ته درسي که ټلیفون درته وسي. بس ماته د ټیکسټ میسج راسي، دلته بیا تاسو د سینډ پر کلیک کئ. سینډ چې مو پر کلیک کئ ورته انتظار بسئ. میسج دا دی رالی، زه کاپي کوم، دلته یې دا دی پیسټ کوم. بیا به تاسو نیکسټ پر ووهئ. نیکسټ چې مو پر ووهئ تاسو به ورته انتظار سئ. دا د ټو سټیپ ویریفیکیشن به تاسو دلته آن کړئ. آن به پر ووهئ. دا ټو سټیپ ویریفیکیشن چې دی دا زموږ پر جیمیل اکاونټ باندې خلاص سو. دلته یو بل شی دی، که تاسو دغه ځاګۍ پر ووهئ دا ځای دلته تاسو کولی شئ چې دلته لس کوډه تاسو درکوي چې دا بیا تاسو د ځان سره سیو کولی شئ. که چیرې ستاسو خپل پاسورډ هیر شي د دې کوډونو په ذریعه سره تاسو خپل جیمیل اکاونټ ته لاسرسی پیدا کولی شئ. دلته بیا دا ګیټ کوډ پر ووهئ، ګیټ بیک اپ کوډز پر ووهئ. دا هغه کوډونه دي چې تاسو کولی شئ د دغو کوډونو په ذریعه سره خپل جیمیل اکاونټ بیا خلاص کړئ. که ډاونلوډ کوئ دلته دا ډاونلوډ کوډز پر ووهئ، تاسو ته به باقاعده پی ډي اف کې دا ډاونلوډ سي. که نه ډاونلوډ کوئ خو پرېږدئ، خو ښه خبره ده چې دا تاسو ډاونلوډ کړئ او د ځان سره یې سیو کړئ. دا زه ډاونلوډ پر وهم، د ډاونلوډینګ روان سو، سکینډ کې ډاونلوډ سو. دا چې و د جیمیل اکاونټ سیټینګ و، دا تاسو په خپل موبایل کې وکړئ چې ترڅو ستاسو جیمیل اکاونټ څوک درڅخه هیک نه کړي. دا د جیمیل اکاونټ سیټینګ و. اوس به راسو د یوټیوب چینل سیټینګ به وکړو. راځئ تاسو به راسئ، دلته به کروم خلاص کړئ. کروم چې مو خلاص کړئ دلته به تاسو یوټیوب سټوډیو ولیکئ. یوټیوب سټوډیو دا د ما ته راویستله، دا د زه یوټیوب سټوډیو دا ده. یوټیوب سټوډیو چې مو پر ووهله دا لومړی به تاسو انتخاب کړئ. دا چې مو پر ووهئ تاسو به دلته د کروم د لارې دلته کروم د انتخاب کړئ. تاسو دا د یوټیوب سټوډیو خلاصه سو، تاسو کنټینیو پر ووهئ. کنټینیو چې مو پر ووهئ تاسو به بیا سکرین زوم کړئ. دلته دا کونج کې دا د سیټینګ آپشن چې دی تاسو به دا ځای پر کلیک کړئ. دا ځای چې مو پر کلیک کړئ تاسو به ورته انتظار سئ. بیا به تاسو ته دا صفحه راړئ. دلته دا یو ایس ډالر چې دی دا پر دغه ځای کې ودروئ سیټینګ. بیا دلته لاندې چینل چې دی
چینل سیټینګ ته راسئ. دلته کنټري اف ریزیډنس تاسو دلته خپل کنټري انتخاب کړئ چې په کوم ملک کې یاست. دلته زه پاکستان انتخابوم. پاکستان مې دا د انتخاب کړئ. دلته دا کیورډز چې دي دا ډېر مهم شی دی. تاسو چینل د څه شي په باره کې دی دا کیورډ ورکړئ چې دا ستاسو څوک ستاسو نوم په یوټیوب کې سرچ کړي بیا به ستاسو چینل چې دی لومړی ورته راځي. بعضې ملګري وایي چې زموږ چینل چې دی موږ یې په یوټیوب کې سرچ کوو یا نه پیدا کیږي یا هم ډېر لاندې راځي. هغه تاسو دلته دا کیورډ نه دي ورکړي. کیورډ تاسو ورکړئ چې ستاسو چینل په څه نامه دی د څه شي دپاره دی هغه تاسو ورکړئ. دلته بیا تاسو چې هر څوک بیا ستاسو یوټیوب چینل سرچ کړي هغه ته به دا ستاسو چینل لومړی په سرچ کې راځي. دلته زما چینل چې دی د انلاین زده کړې په نامه دی. زه دلته انلاین زده کړه لیکم 2-3 واره. بیا به تاسو دا ګو پر کلیک کوئ. ګو چې مو پر کلیک کړه دا به یو کیورډ سي. بیا صرف انلاین ولیکئ. ګو پر کلیک کوئ بیا زده کړه پر ووهئ. داسې کیورډ تاسو ورکئ. مثلا زه کویټه پشکې ورکوم. داسې کیورډ پشکې ورکئ چې څوک ستاسو چینل سرچ کړي نو هغه به ستاسو چینل لومړی په سر کې ورته راځي. دلته 500 لفظونه دغه کېږي. تاسو 500 لفظونه ډک کړئ خو زه اوس صرف دغونه ډکوم ځکه چې وخت نیسي. بیا به تاسو راسئ دلته ایډوانس سیټینګ به پر ووهئ. ایډوانس سیټینګ چې مو تاسو پر ووهئ دلته به لاندې راسئ. دلته دا 3 اپشنه چې دي لومړی چې دی وایي ستاسو ویډیو چې دي هغه د ماشومانو دپاره دي. دوهم یا زموږ ویډیو د ماشومانو دپاره نه دي. تاسو به دا دوهم اپشن انتخاب کړئ. زموږ ویډیو د ماشومانو دپاره نه دي ځکه چې یوټیوب چې دی د ماشومانو پر ویډیو لږ پیسې ورکوي. که یقیني تاسو یو بي سي یا الفبې داسې بیسیک شان ویډیو جوړوئ نو تاسو بیا هغه د لومړی اپشن پر انتخاب کړئ ځکه چې هغه ویډیو د ماشومانو لپاره دي. لاندې راسئ. لاندې بل سیټینګ نشته. بیا به تاسو دا فیوچر الیجیبیلیټي دا به تاسو انتخاب کړئ. دلته به راسئ. دلته تاسو دلته دا لومړی اپشن چې دی دا انیبل تاسو پر کلیک کړئ. انیبل کې شی نشته. بیا به راسئ دلته دا دوم چې دی دا الیجیبل دا به تاسو پر کلیک کړئ. دلته چې دی دا مهم سیټینګ دی ویریفای فون نمبر دا به تاسو پر کلیک کړئ. دلته خپل نمبر به یا خپل یوټیوب چینل به پر نمبر ویریفای کړئ ځکه چې تاسو بیا تر 15 منټه غټه ویډیو پر یوټیوب چینل باندې شیر کولی شئ. که تاسو دا ویریفای نه کړئ بیا به ستاسو یوټیوب چینل باندې تاسو غټه ویډیو نشئ اپلوډ کولی. نو دلته تاسو خپل نمبر ورکړئ. دا د ما خپل نمبر ورکړئ. دلته ګیټ کوډ پر ووهئ. میسج دا دی رالی زه کاپي کوم. دلته یې دا دی پیسټ کوم. دا د زموږ یوټیوب چینل چې دی دا ویریفای سو. تاسو به اوس بیرته شاته ولاړ شئ. دا د بیا زه بیرته یوټیوب سټوډیو ته رالم. دا یې دلته ښکاره کړه چې ویریفای یور نمبر یعنې زموږ یوټیوب چینل چې دی هغه پر نمبر باندې ویریفای سو. اوس موږ کولی سو چې هر څومره غټه ویډیو وي موږ یې اپلوډ کولی سو. بیا لاندې راځو دا بل اپشن باندې کلیک کوو. دلته بل داسې مهم اپشن نشته. بیا راځو دلته اپلوډ ډیفالټس دا پر کلیک کوو. دلته چې دا ځای چې دی دا وایي لومړی لیکه چې دلته تاسو که غواړئ چې هرې ویډیو ته ستاسو دا لفظونه ور اضافه شي دا به اتوماتیکلی هر شي چې تاسو دلته ولیکئ هره ویډیو چې تاسو پورته کوئ دا به د هغه ویډیو په ټایټل کې اضافه کیږي. او دوم چې دی دا ځای چې دی تاسو که دلته هر څه ولیکئ دا به د ویډیو په ډسکرپشن کې لیکل کیږي. دلته تاسو خپل د چینل لینک یا د هغه رقم د فیسبوک لینک یا د ټویټر لینک دلته تاسو پیسټ کړئ ورته ولیکئ د ټویټر لینک د فیسبوک لینک نو دا به ستاسو په هره ویډیو کې دا اپلوډ کیږي. دغه رقم دلته لاندې دا ویزیبلیټي چې دا چې دلته دا تاسو پرایویټ یا انلیسټډ ودروئ ځکه چې تاسو ویډیو چې پورته کړئ هغه به نه شیر کیږي یا به پرایویټ کیږي مطلب چاته به نه ښکاره کیږي. خپله یې وګورئ چې کومه غلطي پکې شته یا نشته بعد هغه یې بیا پبلیک کړئ. د اوس دپاره یې تاسو پر پرایویټ ودروئ. بیا به لاندې تاسو دلته ټیګز نوشته دي. دا ټیګز چې دي دا ټیګز د دې دپاره دی چې تاسو
هره ویډیو پورته کوئ د هغه ویډیو کې به دا ټیګز اتوماتیکلی دا جمع کیږي. د ټیګز مطلب تاسو ویډیو چې د تاسو د ټیکنیکل لپاره جوړه کړې ده دلته ولیکئ ټیکنیکل، یا تاسو خپل چینل نوم ولیکئ چې هره ویډیو کې مطلب ستاسو ویډیو پورته کیږي نو دا دلته به دا ټیګونه اتوماتیکلی دا ورسره پورته کیږي. دلته زه خپل د چینل نوم لیکم آنلاین زده کړه، بیا به تاسو دا ګو پر کلیک کوئ، بیا زه دلته آنلاین لیکم، صرف ګو کلیک کوم، بیا زده کړه لیکم، بیا ګو کلیک کوم، دلته بیا زه کویټه سیټي لیکم چې څوک کویټه سرچ کړي نو زما چینل به یا زما ویډیو به هم ورته ښکاره کیږي. دا چې مو وکړه بیا به سکرین زوم کوئ، دلته دا ایډوانس سیټینګ ته بیا راسئ. ایډوانس سیټینګ چې دی دلته به تاسو چې دی دا زوم یې کوئ، دلته دا سټینډرډ یوټیوب لیسنس چې دی دا به پر دغه تاسو ودروئ، دا مه بدلوئ. دلته څنګ ته دا کټاګوري چې ده دا ستاسو د څه شي دی، د څه شي دپاره تاسو ویډیو پورته کوئ. دلته ډېر اپشنونه دي، تاسو مطلب د تعلیم دپاره، ساتیري دپاره، گیم دپاره، موزیک دپاره، څه شي دپاره تاسو ویډیو پورته کوئ. دلته ساینس اینډ ټیکنالوژي، تاسو چې درس دپاره ویډیو پورته کوئ، اسلامي ویډیو دي، تعلیم دپاره، درسي ویډیو دپاره چې دي تاسو دلته خپل کټاګوري انتخاب کوئ. بعد دلته ویډیو لینګویج، د ویډیو لینګویج تاسو په کومه ژبه خبرې کوئ په ویډیو کې. زه په پښتو ژبه خبرې کوم، دلته زه پښتو انتخابوم. دغه رقم دلته وایي ستاسو ټایټل او ډسکرپشن لینګویج کومه یوه ده، دا که انتخابوئ که نه انتخابوئ ستاسو خپل اختیار دی. دا چې اوسو بیا به راسئ دا دلته پرمیشن چې دی، پرمیشن به تاسو پر کلیک کوئ، دغه یو پرمیشن ښه به درته انتخاب کوم، دغه یو تاسو بیا پر کلیک کوئ. دا چې پر کلیک کوئ دلته تاسو خپل چینل ډیلیټولی سئ، خپل جیمیل بدلولی سئ، خو دا پرېږدئ فلحال. بیا راسئ کمیونټي ته تر دغه لاندې دلته چې دی تاسو په دغه اخره کې لاندې راسئ، دلته دا بلاک ورډز دا معنا تاسو په چینل کې که تاسو ته څوک ښکنځل ولیکي یا بد الفاظ وکاروي هغه به اتوماتیکلی خپله ډیلیټ کیږي. تاسو دلته هغه لفظونه ولیکئ چې نه غواړئ چې تاسو ته څوک کمنټ کړي. هغه چې تاسو دلته هر لفظونه تاسو ولیکئ هغه به که تاسو ته څوک کمنټ کړي هغه به اتوماتیکلی ډیلیټ کیږي او هغه سړی به ستاسو د چینل څخه بندیږي. تاسو دلته مطلب ښکنځل یا داسې بد الفاظ ولیکئ چې هغه تاسو ته څوک کمنټ نه کړي. دا چې مو وکړه بیا دلته دا بل اپشن چې دی دا به کلیک کوئ، دا دې ټوله پر دغه باندې ولاړې، دا سیټینګ مه بدلوئ. اګریمنټ ته راسئ، اګریمنټ کې شی نسته، تاسو باره دلته په اخره کې چې دا سیټینګونه مو ټوله وکړه دلته سیو پر کلیک کوئ. سیو چې مو پر کلیک کوئ دا ستاسو سیټینګ به دا سیو سي. د هغه څخه بعد کې به تاسو راسئ دا کسټمایزیشن ته، کسټمایزیشن به تاسو پر کلیک کوئ، دا به دلته را زوم کوئ، دا کسټمایزیشن تاسو به دا پر کلیک کوئ. کسټمایزیشن چې مو پر کلیک کوئ بیا به تاسو ته دا صفحه راسي. لومړی دا اپشن چې دی تاسو که په خپل چینل باندې ویډیو اپلوډ کړی وي دلته تاسو هغه ویډیو راپورته کړئ چې لومړی تاسو کومه ویډیو غواړئ چې ستاسو چینل ته څوک راسي، تاسو کومه ویډیو ورته ښکاره کوئ. دلته تاسو چې هره ویډیو راپورته کړئ هر څوک چې ستاسو چینل ته راسي نو لومړی به هغه ویډیو ورته ښکاره کیږي. او تر هغه لاندې دا اپشن چې دی دا هغه څوک چې ستاسو چینل ته بار بار راځي هغوی ته کومه ویډیو باید ښکاره سي. دا دوه اپشنه د دې دپاره دي. خو اوس فعلا ما په چینل کې ویډیو نسته، ما تازه دا چینل جوړ کړی دی نو زه ویډیو نسته نه یم راپورته کولی سم. بیا به تاسو راسئ دا برانډینګ ته، دا چې پر کلیک کوئ دلته تاسو خپل د یوټیوب چینل پروفایل پکچر او کور پټو دا تاسو ور بدلولی سئ هم یې ورکولی سئ. لومړی دلته تاسو اپلوډ دا ځګی پر ووهئ، اپلوډ چې مو پر ووهئ دلته تاسو تصویر راپورته کړئ. زه دا تصویر راپورته کوم، بیا به تاسو دلته ډن پر ووهئ، دا تصویر پورته سو. دلته بیا دا دوهم اپشن چې دی دلته بیا تاسو د کور پټو راپورته کړئ ورته.
دا دی کور پټو چې مو انتخاب کوئ دلته ډن پر ووهئ. دلته خو کوچنی تصویر غواړي، دلته تاسو خپل کور پټو باندې چې داسې کوچنی تصویر غواړي. بیا به دلته دا اخري اپشن چې دی دلته تاسو داسې د ویډیو پر دا کونج باندې داسې یو تصویر ورته راپورته کوي. که څوک دا تصویر کلیک کړي نو هلته به د سبسکرایب بټن ورته راسي چې ستاسو چینل به بیا سبسکرایب کوي. دلته زه تصویر ورته راپورته کوم. دلته دا ډن به بیا پر کلیک کوي. دلته 3 اپشنه راوړه. دا لومړی چې دی دلته به دا اپشن چې دی دا به د ویډیو په پای کې راځي، او دا چې دی د ویډیو په سر کې به راځي، او دا چې دی په ټوله ویډیو باندې راځي. تاسو کوم انتخابوئ؟ زه د مابین والا انتخابوم. د ویډیو په سر کې په اولو 50 سکنټو کې به دا ورته ښکاره کېږي چې زموږ چینل سبسکرایب کړي. دا چې مو وکړه بیا به تاسو راسئ دلته بیسیک انفو به انتخاب کړئ. بیسیک انفو چې مو انتخاب کړه دلته تاسو خپل د چینل نوم په دا حواله کې بدلولی سئ. دلته دا ډسکرپشن چې دی تاسو د نامه لاندې ستاسو د یوټیوب چینل لاندې تاسو که څه لیکل غواړئ خپل هغه سبسکرایبرو ته چې زما چینل د دې دپاره دی، زه دا معلومات پرکې شیر کوم، هغه تاسو دلته ولیکئ. دلته زه غواړم چې یو څه ورته ولیکم. دا د ما ډسکرپشن ولیکئ. د هغه بعد کې تاسو دلته دا اډ لینک چې لیکل سوی دلته تاسو د خپل ټویټر، فیسبوک او دغسې د بل ویب سایټ لینکونه دلته ورکولی سئ چې بیا به هلته د ستاسو په چینل کې هغه سبسکرایبرو ته ښکاره کېږي چې ستاسو سره پر فیسبوک یا بل ویب سایټ باندې ستاسو سره رابطه کولی سي. دلته دا اډ لینک تاسو پر کلیک کوئ. دلته تاسو د څه شي لینک ورکوئ؟ زه د فیسبوک لینک ورکوم. دلته به تاسو فیسبوک ولیکئ. فیسبوک چې مو ولیکئ په دا څنګ خانه کې به تاسو خپل د فیسبوک لینک را کاپي کړئ او دلته بیا پیسټ کړئ. زه اوس خپل د فیسبوک لینک راخلم. لینک ما را کاپي کړئ. دلته یې اوس دا دی پیسټ کوم. دا چې مو پیسټ کړئ بیا به تاسو راسئ دلته دا پبلش به پر کلیک کړئ. پبلش دا دی. پبلش چې مو کلیک کړئ دا به ستاسو په چینل کې سیو سي. دا سیټینګ تاسو په خپل موبایل کې وکړئ. که چیرې بیا څوک غواړي ستاسو یوټیوب چینل سرچ کړي نو ستاسو یوټیوب چینل به لومړی په سر کې ورته راځي، او د هغه رقم د ویډیو د اپلوډ کول او تبمیل جوړول، ټیګ او ډسکرپشن دپاره به بله ویډیو درته اپلوډ کړم. اوس تاسو د هغه 2 سیټینګ د یوټیوب او جیمیل اکاونټ سیټینګ په خپل موبایل کې وکړئ. که مو ویډیو خوښه سوې وي در سره لایک او شیر کړئ تر څو نور ملګري هم ګټه ځینې واخلي. تر بیا د خدای په امان.